السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. همیش د الله فضل وغواړئ، په عبادت مخه تاوځئ، په علم مخه تاوځئ، د الله فضل طلب کړئ. علم سړي ته نجات نه ورکوي، عبادت سړي ته نجات نه ورکوي، خو دا هغه څه دي چې الله جل جلاله موږ په امر کړي یو چې کوو بیا د جنت درجې ورباندې لوړیږي. خو جنت ته به یوازینی چې انسان ځي د الله په فضل باندې به ځي. که د عبدالله بن عمر رضی څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال لا اله الا الله، که چا دا کلمه وویل لا اله الا الله، دا د ده د الله جل جلاله په مابینځ کې وعده ده. د مؤمن د الله پر وحدانیت اقرار وکړ، الله وایي زه به په مقابل کې جنت درکوم. ومن قال سبحان الله، که چا سبحان الله وویله، الله جل جلاله به سل نیکۍ ولره په عملنامه کې ورزیاتې کړي. صحابه کرام څه ورته وایي؟ فقالوا یا رسول الله کیف نهلک بعد هذا، یا رسول الله موږ به له دې وروسته بیا څنګه هلاک شو؟ چې دومره الله جل جلاله پر موږ احسان کړی دی، موږ به بیا هلاک کېږو. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي؟ والذي نفسي محمد بیده، زما دې په هغه ذات قسم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح د ده په قدرت کې دی. په ورځ قیامت به یو سړی راوړل چې د الله حضور دومره عمل به کړی، که غر او د ده اعمال سره وتلې، دا د ده عملونه به ورباندې درانه شي. الله جل جلاله چې حساب سره وکړي، یو نعمت له نعمتو چې الله ده ته ورکړی دی، دغه ټول عبادت به د هغه نعمت په شکر کې ولاړ شي، دی به خالي لاس شي. نو که د الله رحمت و فضل نی، جنت ته نشي تلای. جابر رضی الله مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو وخت راووتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وایي خرج من عندي خلیل جبریل انفا، زما دوست یا انډیوال یا عیار جبریل اوس ولاړی راڅخه. جبریل امین راته وویل یا محمد علیک الصلاة وسلام، په هغه رب دې مې قسم وي چې ته په حق سره راستولی یې. د الله جل جلاله یو بنده و، 1500 کاله یې د یو غره پر سر باندې عبادت وکړي. دا غر په یو بحر په یو دریاب کې و. الله جل جلاله په دغه غره کې دغه ته یو داسې خوږه چینه را ایستلې وه چې د هغه څخه به د اوبه څښلې. او په دې غره کې الله یو درخته ورته شنه کړی وه چې د هغې څخه به انار ورته راشنه کېدل، چې هغه انار به ده وخوړی، په هغه کې به د هرې میوې خوند و ذایقه پیدا کېدله او دی به ورباندې مړېدی. کما چې به ماښام سو راشي وبسي او دست بیا وکړي، هغه انار بیا راواخیستی وبې خوړی، ثم قام لصلاتې، بیا په لمانځه ودرېد. کوم وخت چې دغه عبید مري، الله جل جلاله ته خواست کوي چې یا رب ما ساجد مړ کړه چې زه پر سجده باندې مړ شم. او دغه عبید الله ته عرض کوي چې یا رب ما پر سجده مړ کړه او زما بدن باندې هیڅ شی مه مسلطه کوه چې ما وخوري، تر قیامته پورې ما ساجد کړه چې پر سجده باندې پروت یم. جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ تیریږو پر دغه سړي باندې، دغه عبید و شخص اوس هم پر سجده پروت دی، مړ دی. خو موږ ته الله جل جلاله د دې علم راکړي چې په ورځ قیامت به دغه انسان راوپاڅول سي، د الله حضور ته به ودرېږي. الله جل جلاله به ورته ووایي
چې دغه انسان نه باسي جنت ته برحمتي، زما په رحمت سره یې نه باسي. دغه انسان به الله ته ووایي چې یا رب بل بې عملې زه په خپل عمل باندې ننوځم، ما څونه ژوند 500 کاله مې عبادت کړی دی. الله جل جلاله به ملایکو ته وایي چې زما له بنده سره حساب وکړي د نعمتونو، او نعمتونه چې ورسره راواخلي دا د ده د 500 کلو عبادت هغه به ټول د دې سترګې په نعمت په شکر کې ولاړ شي. ښه ما تا ته سترګې څومره عظیم نعمت درکړی و، دغه 500 کاله عبادت به د دې سترګو عوض سي. او دا نور ټول بدن چې الله موږ ته راکړی دی، الله وایي د دې دې کوم شکر ادا کړی دی راته، او دغه بنده ته به الله وایي چې د دې دې کم شکر ادا کړی دی. بحریان سي. الله جل جلاله به ملایکو ته وایي چې ادخلوا عبدي النار، زما بنده اور ته ور واچوئ. ملایکې به کش کیدی به ناره وکړي یا رب یا رب برحمتک، خپل رحمت سره ادخل الجنه، ما جنت ته داخل کړه. الله جل جلاله به ملایکو ته ووایي چې بوځئ جنت ته، وایي وار یې راولئ. الله جل جلاله به ورته یا عبدي ای زما بنده چا پیدا کړی، هیڅ شی نه وې، معدوم وې، نیستي وې، چا پیدا کړي؟ هغه به ورته انت یا رب. نو الله جل جلاله به ورته وایي چې دغه عبادت چې تا مخه کړ دا چا وکول؟ الله جل جلاله وایي دا په د عبادت قوت چې مې درکړي 500 کاله چې د عبادت وکړي، او هلته مې یو چینه درته پیدا کړه، درخته مې درته پیدا کړه، هره شپه به یو انار تا خوړی، او بیا دې دا خواست وکړي چې ما ساجد مړ کړه پر سجده باندې، دا چا در سره وکول؟ بنده به ورته انت یا رب تا وکول سره. الله وایي دا ټول زما رحمت و، په رحمت به دې جنت ته داخلوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و جبرائیل علیه السلام راته ویل انما الاشیاء برحمت الله تعالی یا محمد، ټول شان د الله په رحمت سره دي. بل حدیث راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه چې صحیح البخاري او صحیح المسلم ذکر کړی دی. صحیح البخاري په رقائق او صحیح المسلم په صفاتو د منافقینو کې ذکر کړی دی، او دغه رنګه امام احمد په خپل مسند کې ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه خلاصیږي یو له تاسو څخه په خپل عمل سره. قالوا صحابه کرام ورته ولا انت یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه هم نه خلاصیږم، ولا انا، چې د الله رحم را باندې وسي بیا به زه جنت ته ځم. بل روایت کې راځي صحیح المسلم د جابر رضی الله عنه څخه روایت کړی دی لا يدخل احدا منکم، نشي داخلېدلی یو ستاسو په خپل عمل باندې جنت لره، او نه په خپل عمل له دوزخ خلاصېدلی سي، ولا انا الا برحمة من الله، بلکې خلاصېدی سو د الله په رحمت سره. نو نه به موږ علما په علم خطا وځو چې موږ خو علم کړی دی دیوبندي صاحب یم، ځکه قارون عالم د بني اسرائیل و، تر انبیاو رابعد تر دغه عالم نه و په بني اسرائیلو کې. نه په ډېرو سجدو تقوا سړی خلاصېږي، برسې ساه و بلانې باور سو. نو علما به هم امیان به هم ټول به د الله فضل غواړو، ټول اعلی سوي یو، زما او ستاسو فرق نشته، او تاسو تر ما خیر یاست. زما داسې په د امیانو باندې کس وسي هېڅ امي دا نه وایي چې موږ تر علماو خیر یو. په لاس مو هم مچي، ښه هم راسره کوي، کومکونه هم کوي چې زموږ ضرورت هم راپوره کوي. وایي دا ښه خلک دي. موږ څه کړي دي؟ موږ څه کړي دي؟
نو ځکه یو ستر نوم لکه د علم را باندې پروت دی، خو لیکن خدمت او عمل مې هغه ډول نه دی لکه د عالم. نو خپلو ځانو ته هم ما ته هم دعاوې د فضل کوي چې الله ستا فضل را باندې وکړي. فضل د الله چې پر انسان باندې وسي، دنیا او په آخرت کې به کامیاب وي. په دنیا او په آخرت کې به نیک وي. حدیث رقم 801 بیا تر 803 پورې، صفحه 315 بیا تر 306 پورې، البدر الصافره في احوال الاخره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.